دا ویډیو مونږ صرف ستاسو د انټرټینمنټ لپاره جوړوو. په دې ویډیو کې مونږ نه د پښتو اکټرانو او نه د پښتو انډسټري بې عزتي کوو، صرف د مذاق لپاره. پلیز دا ویډیو مایند کوئ مو. یار که تاسو په دې سین کې خیال وکړئ نو جهانګیر چې کله شاهد خان په دې ماشین باندې وای نو دا خو دومره لرې وي یار، نو راته ښکاري چې ټوپک واوه. او یار په دې سین کې دومره سیلۍ نه وي او د سیلۍ د لاسه دا برنډه راولېږي، خو دا برنډه رالوېدلې نه ده، کش کاږه او راکاږه. او که په دې سین کې تاسو خیال وکړئ نو سواتي شاته څه بالکل په نظر نه راځي، خو چې کله د کیمرې انګل چینج شي نو یار واټ از دس. كلم غير التكيدي نشي خو په دې سین کې تاسو خیال وکړئ د ماشوم شاته د سرو کپړو ماشومه ناسته وي، خو چې کله د کیمرې انګل چینج شي نو یار دلته خو د تورو کپړو ماشومه ناسته وي. او دلته دا کس د ګونډګانو راایسار کلی خو کپړې تشلولي نه وي، خو چې کله د کیمرې انګل چینج شي نو د کپړو نه خو د میرزا خان واسکټ جوړ شوی. دلبره منم دی ستا د کیم نه خو دا سړی ولګېد یار، خو چې کله دا بل یار په دې سړي باندې کله ګزار کوي نو د بلټ جیکټ نه خو بالکل څه په نظر نه راځي. بای مارو دا اسپتال د LCD مارو یار، کو تاسو په خور سره خیال وکړئ نو دا خو اسپتال دی یار، او په LCD باندې ریسلینګ لګېدلی. دې ګیټ که تاسو په غور سره خیال وکړئ یار نو په دې کې خو شیشې لګېدلي، دا خو د کور مطلب مین ګیټ کېدی نه شي. او یار په دې کې د شاهد خان په کپړو باندې یینه بالکل په نظر نه راځي، خو چې کله چې 15 سیکنډه وشي یار د شاهد خان د کپړو نه په خپله یینه روانه. په دې سین کې دلبره چې کله د کس باندې ډس کوي دلبرې ډس پې لګي، خو چې کله د بل یار پې ډس کوي نو د بلټ جیکټ نه بالکل څه په نظر نه راځي. یار کو تاسو په دې سین کې په غور سره خیال وکړئ یار نو خیال مه کوئ یار دا کس سکول دته او شاهد خان ګړزي شو وشتو. یار نن درته مسټیک کې خپله یوه قصه کوم یار، نه چې کار مې وکړ یار مام ګلیل کو زه شاهد خان یم یار، یو کس مې جنګ وکړ یار 2 کسه وو، خو چې دا یو مې ته په لیله ته وو او ګزار مې که کنه چې دا بل له ورته نو یار شا طرف بیا بل پړاینګي راله سارو. او په دې سین کې چې کله شاهد خان یار د جیل ته راشي نو یار شاهد خان ته څه پته ولګېده چې دا زما پلار دی. یار که تاسو خیال وکړئ په دې سین کې نو سواتر شا طرفې 4-5 ډزه ولګي، خو چې کله ورته خیال وکړئ نو یار دا خو یو ډز لګېدلی. او یار دې سین خو ما له تشي واچول یار، شاهد خان چې کله راځي نو دومره سیلی نه او چې کله دې مړو ته خیال وکړي भाई मारो मुझे मारो او په دې سین کې چې کله یار دا جهانګیر خان زخمی نو که تاسو خیال وکړئ نو توره د دې لاندې پرته وي، خو چې کله یار دا یار را پاسي او دا توره رالي نو یار دا خو له دې ځینه راوالي.